افغان ناروغ لرونکي وایي پاکستان ته د بې ویزې تګ د مخنیوي ستونزې د ژر هوارې کړل شي. له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم د لارې د تړل کېدو له خبر وروسته یو شمېر ناروغان او د هغوی کورنیو د طالبانو د پاکستان له حکومته غواړي چې دغه ستونزه د ژر تر ژره هواره کړي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د دوی د ناروغۍ درملنه ناشونې ده او په ګرانه بیه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان هم نه لري. د فراه ولایت اوسیدونکی سیمه ازادي راډیو ته وویل زه په سرطان ناروغۍ اخته یم او باید هره میاشت د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړه شم ځکه چې په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته او پاکستان هم پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. د کمزوري اقتصاد له امله ویزه نشم اخیستلی، غواړم چې پاکستان پرته له ویزې موږ ته اجازه راکړي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد علي وایي هڅه کوي خپله مېرمن د درملنې لپاره پاکستان ته بوځي خو د ویزې اخیستلو توان نه لري. دوی ادعا کوي چې د پاکستان ویزه له قانوني او عادي لارو تر میاشتو هم نه اخیستل کیږي او په تور بازار کې یې بیه له 600 نه تر 1500 ډالرو پورې رسیږي چې دوی توان نه لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبره تاییدوي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو برخې امیر صدیق الله قریشي په ویډیو کلیپ کې چې رسنیو ته استولي ویلي د یکشنبې په ورځ ناوخته پاکستاني چارواکو د اسلامي امارت سیمه ییزو چارواکو ته خبر ورکړی چې له دې نېټې وروسته به هغو ناروغانو ته چې ویزې پاسپورتونه او قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکړي. د مهال د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې ده او هیڅ ناروغ له دې لارې تګ راتګ نشي کولای.